او ډېر خلک د جمعې لمونځ به کوي 40-50 کاله، خو محترم ورونو د جمعې لمونځ متعلق ډېر خلک نه پوهېږي. څوک وایي د جمعې لمونځ 12 رکعاته دی، دا خبره حدیثو کې نشته دی. خلک به یې وایي، خلک به یې کوي، مولیان به یې وایي، خو تا باندې تحقیق فرض دی. ته لږ سوچ وکړه او تحقیق په دې کې وکړه دا خبره څومره رښتینې ده. چېرته هم په حدیثو کې د جمعې لمونځ 12 رکعاته نه دی ثابت. نبي علیه السلام په زمانه کې صحابه به داسې د جمعې لمونځ کاوه، وختي به مسجد ته لاړ، نفل به یې کول 2 رکعاته 4 6 8 10 څومره به یې چې وکړو. یعنې ماسپښین په شان د 4 رکعاته سنت د جمعې نه مخکې نشته دی. جمعې نه مخکې نشته، ستا خپل زړه دی 2 رکعاته نفل کوه څومره دی چې وکړو. بیا چې امام سره ودرېدلې، امام سره به 2 رکعاته وکړي. بیا وروسته د امام نه 2 رکعاته هم نقل دی، د ابن عمر حدیث دی 4 نقل دی، د ابو هريره. نو مثال تا مخکې 2 رکعاته کړي، بیا د امام سره 2 وکړه، وروسته یې 2 وکړه، ستا د جمعې لمونځ 6 رکعاته شو. مخکې د 8 رکعاته کړي دي، امام سره د 2 رکعاته وکړو او بیا د 4 وروسته وکړه، ستا د جمعې لمونځ 14 رکعاته شو. مخکې د مثال 14 رکعاته کړي د جمعې لمونځ امام سره د 2 رکعاته وکړو، 18 وروسته یې بیا 4 نور وکړه، 22 رکعاته جمعې لمونځ شو. د جمعې لمونځ لمانځه نه مخکې سنت نشته. د جمعې لمونځ د فرض 2 رکعاته، وروسته د 2 رکعاته سنت او 4 نقل دی. په دغه طریقې سره خپل لمونځ کوه، امداد کوه. امداد 12 رکعاته چېرته په حدیثو کې موږ نه دي لیدلي او که چا ثابت کړه. دا مولیان وایي دا جمعې لمونځ دا په کلو په بانډو کې نه کېږي، وایي بعض ځای کې چې کېږي موږ نو 4 رکعاته کوو احتیاطي لمونځ، وایي کېدی چې د جمعې قبول نه شي، د ماسپښین به قبول شي. دین یې ببولارې جوړې کړې. محترم ورونو، ګوره ورونو، غیر مقلدین د ابلیس بچیان ټول عمر په دې کې تیری چې مسلمانان د عبادت نه منع کړي. و 6 رکعاته تراویح مه کوه، 8 وکړه، 3 رکعاته وتر مه کوه، 1 وکړه. د جمعې د فرضو نه مخکې سنت او وروسته سنت مه کوه. نو ټول عمر افرأیت الذي ینهى عبدا اذا صلى، دا د ابو جهل ډیپټي ده چې مسلمانان د مونږ نه منع کوي. ګورو ورونو، د دوی د وسوسو د دفع دپاره به زه یو څو احادیث د الله پاک په توفیق درته ذکر کړم چې د جمعې په ورځ 10 رکعاته سنت دي. أول عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4 يجعل التسليم في آخرهن ركعة. معجم تبراني أو سطر بحوالي نصب الراية جلد وصفحة 2 باب صلاة الجمعة أحاديث سنة الجمعة. يعني حضرت علي رضي الله عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې د مانځه څخه مخکې او وروسته 4 رکعاته کول، سلام به په اخیرني 4 رکعت باندې ګرځولو. ګوره دا 8 رکعاته سنت شو، 4 مخکې او 4 وروسته احادیثو ته ګوره ټول 10 رکعاته پکې راځي. دویم حدیث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة 4 وبعدها 4 لا يفصل بينهن. مجمع الزوائد جلد وصفحة 95. باب في سنة الجمعة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې د فرض څخه مخکې 4 رکعاته کول دا سنت، او وروسته به هم 4 رکعاته یعنی سنت کول. د دې 4 رکعاتونو په منځ کې به په 2 رکعاتونو سلام نه ګرځولو. دریم عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة 4 لا يفصل في شيء منهن. ابن ماجه صفحه 9 باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم د جمعې د فرض څخه مخکې 4 رکعاته سنت کول او د دوی په منځ کې به جدایي نه راوستله، یعنی په 2 رکعاتونو به سلام نه ګرځولو. ثالثا عن ابي هريره مرفوعا من كان مصليا يعني يوم الجمعه فليصلي قبلها 4 وبعدها 4. كنز العمال جلد وصفحه 109. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي چې څوک چې د جمعې منځ کوي نو د فرض څخه مخکې د 4 رکعاته وکړي او وروسته د هم 4 رکعاته وکړي. پنځم حدیث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. مسلم جلد اول صفحه 208. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي چې کله یو ستاسو د جمعې منځ وکړو نو د دې څخه وروسته د 4 رکعاته سنت وکړي.
عن قتادة رضي الله عنه أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة 4 ركعات وبعدها 4 ركعات. مصنف عبد الرزاق جلد 3 صفحة 240. ترمذي باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بد جمعه د فرض څخه مخکي او وروسته څلور رکعات سنت کول، او په یو روایت کې 4 رکعات راغلي دي. مجمع الزوائد جلد اول صفحه 195. نو عبد الله بن مسعود صاحب دا حدیث امین الله نیاز محمد کونړی لیکي و دا حدیث ثابت دی، لیکن د دې 4 رکعات بدعت نه ځان وساتئ. یو طرف ته وایي چې عبد الله بن مسعود صاحب کړي دي، دې ته سنت ویلي دي، او بل طرف ته وایي چې د دې بدعت نه ځان وساتئ. نو د امین الله په تقلید کې وابیان د امین الله پیروي کوي او د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دشمنی کوي. بل حديث عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. بخاري جلد أول صفحة 130، مسلم جلد أول صفحة 280. سالم د خپل پلار عبد الله بن عمر څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د جمعې د مانځه څخه وروسته 2 رکعاته سنت کول. ګوره مخکې 4 رکعاته راغله، نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 رکعاته وروسته وکړه، نو ګوره د مخکینی احادیثونه دا معلومه شوه چې نبی علیہ السلام دا 2 رکعاته د هغې 4 رکعاتونو سره کول کوم چې د نبی علیه السلام معمولو. مخکې د 4 رکعاتونو ذکر وشو، د بخاري په دې حدیث کې د هغې 2 رکعاتونو ذکر هم دی، نو ټول 10 رکعاته شو. بل حدیث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. ابو داود جلد اول صفحه 1 نسائي جلد اول صفحه 2 باب صلاة الامام بعد الجمعة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د جمعې د مانځه څخه وروسته 2 رکعاته په کور کې کول. نو د هغې شپږو 4 رکعاته مخکې شو، 4 رکعاته وروسته شو، 2 رکعاته دا شو، نو دا 10 رکعاته شو. عن ابي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه قال كان عبد الله يأمرنا ان نصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4 حتى جاءنا علي فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم 4. مصنف عبد الرزاق جلد 3 صفحة 240. يعني حضرت أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله فرمای چې حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ته حکم کولو چې د جمعې د فرض څخه مخکې 4 رکعاته کوي او وروسته 4 رکعاته کوي، تر دې چې حضرت علي رضي الله عنه راغلو، نو هغه موږ ته حکم وکړو چې د فرض څخه وروسته اول 2 او بیا 4 رکعاته کوي، یعنی 4 رکعاته د فرض مانځنه وروسته کوي. لسم حديث عن أبي عبد الرحمن قال كان ابن مسعود يعلمنا أن نصلي 4 ركعات بعد الجمعة حتى سمعنا قول علي صلوا 6. قال أبو عبد الرحمن فنحن نصلي 6. قال عطاء أبو عبد الرحمن يصلي ركعتين ثم 4. معجم تبراني جلد 9 صفحة 3 مصنف ابن أبي شيبة جلد 2 صفحة 1 أو 4. مجمع الزوائد باب في سنة الجمعة. يعني حضرت ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله فرمای چې حضرت عبد الله بن مسعود بمون تر خودل چې د جمعې د مانځه څخه وروسته 4 رکعاته کوي، تر دې چې موږ د حضرت علي خبره واورېدله چې 4 رکعاته کوي، یعنی د جمعې د مانځه نه وروسته. ابو عبد الرحمن فرمای چې بیا موږ 4 رکعاته کول. يولسم حديث عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي 6. تحوي جلد أول صفحة 230. حضرت أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله ده حضرت علي رضي الله عنه څخه روایت کوي چې حضرت علي رضي الله عنه فرمایل څوک چې د جمعې د مانځه څخه وروسته مونځ کوي نو 4 رکعاته دي وکړي. قال الإمام الترمذي وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4. وروي عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم 4. ترمذي جل أول صفحة يوصل أول. يعني إمام الترمذي رحمه الله فرمای چې د عبد الله بن مسعود رضي الله عنه څخه روایت ده چې د جمعې د مانځه څخه مخکې او وروسته د 4 رکعاته سنت وکړي شي، او د حضرت علي بن أبي طالب څخه روایت ده چې د جمعې د مانځه څخه وروسته د 4 رکعاته سنت وکړي شي، اول 2 رکعاته او بیا 4 رکعاته. لسم حديث عن جبلة ابن سحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بعد الجمعة 6 ركعات. مصنف ابن أبي شيبة جلد 2 صفحة 1 أو 2. يعني حضرت أبو بكر
رحمه الله ابن ابي موسى رضی الله عنه د خپل پلار حضرت ابو موسی اشعری څخه روایت کوي چې د جمعې د مانځه څخه وروسته شپږ رکعاته سنت کول. عن محمد بن المنتشر عن مسروق قال كان يصلي بعد الجمعة 6 ركعتين و4. مصنف ابن ابي شيبه جلد 2 صفحه يوصل او 2. يعني حضرت محمد بن المنتشر د حضرت مسروق څخه روایت کوي چې د جمعې د مانځه څخه وروسته شپږ رکعاته سنت کول، اول دعا او بیا 4 رکعاته. اوس به دا شپږ رکعاته په کوم ترتیب سره ادا کیږي؟ نو امام ابو یوسف او امام طحاوی فرمایي چې د فرض څخه وروسته اول 4 رکعاته سنت کول او بیا 2 رکعاته سنت کول بهتر دي. امام طحاوی رحمه الله فرمایي چې فثبت بما ذكرنا ان التطوع الذي لا ينبغي تركه بعد الجمعه 6 وهو قول ابي يوسف. مخکې موږ احادیث ذکر کړه، وایي د دې نه دا خبره ښکاره شوه چې د جمعې د مانځه نه وروسته شپږ رکعاته سنت دي لکه 4 چې مخکې سنت دي. الا انه قال احب الي ان يبدا بالاربع ثم يسني بالركعتين لانه هو ابعد من ان يكون قد صلى بعد الجمعه مثلها على ما قد نهي عنه. بیا امام طحاوی په خپل سند باندې نقل کوي چې ان عمر يكره ان يصلي بعد الجمعه مثلها. حضرت عمر به دا مکروه ګڼله چې د جمعې 2 رکعاته فرض مونځ دی او د دې نه وروسته دې 2 رکعاته متصل سنت وکړی شي، بلکې اول دې 4 رکعاته وکړی شي بیا دې 2 رکعاته وکړی شي. قال ابو جعفر فلذلك استحب ابو يوسف ان يقدم الاربع قبل الركعتين. امام طحاوی سے فرمایي چې امام ابو یوسف لدی وجنه مستحب دا وګڼله چې د جمعې د فرض نه وروسته دې اول 4 رکعاته وکړی شي، لأنهن لسن مثل الركعتين، ځکه هغه د فرض په شان 2 رکعاته نه دي. فكره أن يقدم الركعتان لأنهما مثل الجمعة. شرح معاني الآثار جلد أول صفحة يوصل أو شپږ شپېته باب التطوع بعد الجمعة كيف هو. مګورو ورونو 15 احادیث مې د الله پاک په توفیق درته پیش کړو چې د جمعې سنتونه 10 رکعاته دي، 4 رکعاته مخکې دي او شپږ رکعاته وروسته دي. غیر مقلدین د اهل حدیث په جامه کې منکرین د حدیثو دي، د دې 15 احادیثو نه دوی انکار کوي او شپه ورځ د شیطان دا ډول غږی چې د جمعې د ورځې سنت نشته. الله پاک ته به څه جواب ورکوي؟ د دې 15 احادیثو د انکار نه به الله پاک ته څه جواب ورکوي؟ الله پاک دې د دې خطرناکې فتنې چې د یهودو او د نصاراو نه هم خطرناکه ده زموږ ټول ورونه مسلمانان محفوظ وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله